د موازی حکومت غوښتونکو بې نظمي جوړونکو ته د امنیتي ځواکونو اخطار دا چې څنګه اوسئ ورته ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هېواد امنیتي ځواکونو وروستیو موازی ګمارنو ته په اشاره ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د ناپیژه قوانینو پر بنسټ پر دولتي تاسیساتو برید او همدارنګه د دولتي بنسټونو په کاري چارو کې خنډ رامنځته کول ملي خیانت او جرم بلل کیږي. اعلامیه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه موظف شوي چې د دا ډول فعالیتونو مخه ونیسي او همداراز معترضینو ته ګواښ شوی چې د دولتي بنسټونو د غصب او تخریب هڅه ونه کړي که نه د سرغړونې په صورت کې به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. په دغه اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د اعتراضونو پر مهال د وسلو ګرځول د عامه امن او د نظم د اخلال لامل کیږي چې باید ډډه ترې وشي او معترضو ټاکنیزو ډلو ته سپارښتنه شوې چې د لاریون تر پیل وړاندې چې د خپلو لاریونونو وخت او ځای له امنیتي ځواکونو سره مشخص او شریک کړي او عامه نظم دې رعایت کړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډه اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړل شوی چې هیڅ ډلې ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د دوی د ارامۍ فضا له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ډلې په وروستیو کې د سري پل ترڅنګ بغلان ته هم خپلوالی ګمارلی دی او ځینو ښارونو کې داسې لوحې نصب کړي دي چې پکې عبدالله ته د منتخب ولسمشر خطاب شوی دی. خو 2 ورځې وړاندې په بغلان کې امنیتي ځواکونو هغه پوسټرې وشکولې چې عبدالله ته پکې د منتخب ولسمشر خطاب شوی و او د ثبات او همپالنې والیانې هم پرې نه ښودل. خو حکومت د عبدالله د ډلې دا کارونه بې ارزښته بولي او د پنجشنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو چمتو کولو خبر ورکړی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.